الله رسول په جنګ احد کې چې ستا غاښونه مبارک شهیدان شو ستا ته به څومره تکلیف رسېدلی خو له ډېره باوجود هم تا الله ته زاري کوله چې یا الله دې ته هېڅ مه وایه ولې چې دې مالک ملګرو د جهانګیر خان کوم ویډیو چې راغل دا ډیر زیات پکې جاړي چغې سوري وهي او وایي چې یا الله ته ما معاف کړي او زما نوره توبه. دا ویډیو چې کوم دی تاسو کتل د دې نه مخکې زه به تاسو ته چې ما تاسو سره 2-3 ویډیو شیر کړی وي په هغې کې هغه هم تبلیغ دپاره روان شوی او خلکو چې کوم دی هغه ویل چې دا تبلیغ کې لاړو. د دې کوم حقیقت چې دی هغه در سره نن یو ځل بیا بیانوم. پرون چې کوم دی دا ویډیو راغل د کومه چې سر کې تاسو وکته دا داسې چل دی که نه که تاسو ګور د سید تکالي د یوټیوب چینل دی د هغې نه دا ویډیو اپلوډ کړی شوې ده او په هغې کې دا واضحه پته لګي د دې کوم ډرامه چې را روانه ده نوي خو اوس نوم پته سره ته نشته چې کومه ډرامه به وي خو هغه ډرامې پاټونه چې کوم دي هغه خلک رالي او په سوشل میډیا شیر کوي. یعنی کم حقیقت چې دی ما تاسو ته ویلو چې دا د ډرامې د فلم کم یو پارټ چې دی هغه یې راغستی دی او هغه اوس خلک شیر کوي. یعنی په دې کې څه حقیقت نه که تاسو ګیرې ته وګورئ نور دغه ته وګورئ نو هغې نه واضحه پته وکړي والله تعالی دې وکړي چې دغسې ټول پنکاران هغه د الله تعالی دین اسلام طرف ته راشي تبلیغ طرف ته راشي نو ډېره ښه خبره ده. خو دا کم پارټ او کم جړاو څه چې کېږي نو دا هغه د ډرامې او د فلمونو دي. نو ما غوښته دغه معلومات دغه ویډیو تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.